بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو هایدرولیک ماډلینګ کو دی پله. تیره ورځ مو په هکرس کې پروژه جوړه کړله. اوس اولین کار دا دی چې په جیومتري کې دا جیومتري به خلاصوي. دلته د هغه ماډل جوړو، ماډل یې رسمو چې ماډل کې څه شامل دي. او د پله هغه د سیند هغه الایمنټ شامل دی او بل هم کراس سیکشن دي. دا مو تېره ورځ درته ویې کوله چې په اتومات شکل موږ جیورس کې په جیورس پروګرام په مرسته په جی آی اس کې هغه رسم کړو او بیا د پروګرام ته راوړو. او داسې هم کولی شو چې دلته یې منولي په خپله رسم کړو او کراس سیکشن یې خپله ورکړو. دلته زه خپله رسموم. اول رسم د رایور ریچ رسموم. دا رایور ریچ موږ ته خپله همدا د سیند الایمنټ ښایي یا مسیر یې ورته ښایي. فرضاً هر ځای چې ته کلیک کړی د شروع نقطه وي، هر ځای چې ختموي ډبل کلیک سه پای ته رسي. زه فرض که دلته ډبل کلیک کړم نو ای شروع نقطه شوه، دا د پای نقطه. دې ته لیکمه ریور نوم چی دی او ریچ څه شی دی. ریور ته لیکم سرخاب. ریچ په دې معنا دی که چېرته فرضاً رود وي د هغو مختلفې څانګې وي، هره څانګه یو نوم لري که نه، نو ته بیا هغو ته یو بل نوم ورکوې که نه. نو دې ته هم زه سرخاب نوم ورکوم. که فرض که کابل رود دی، د کابل په رود کې یوه برخه دی هغه په نوم ده سرخاب. بیا هلته لیکې کابل رود، کابل ریور، دې ته لیکې سرخاب. اوکې، دا جهت ته موږ ته ښایي چې دې طرف ته جهت. اوس دې ته کراس سیکشن یې ورکړو او همداسې دې ته سټیشن یې ورکړو. د رود په مسیر باندې دا باید هغه شي، سټیشن یې وښودل شي. سټیشن یې معمولا د پای نقطه چې د ډاون سریم آخري نقطه یا کوز طرف ښکته طرف ته، فرضاً دا طرف چې دی دلته باید سټیشن د عدد یې کم وي او دو طرف ته زیات وي. که صفر نه موږ شروع کړو، فرضاً صفر باید دلته وي، فرضاً ته 200 پورې. صفر دلته وي، 200 باید دلته وي، سل یې په منځ کې په دې شکل سټیشن یې باید ولري. لکه موږ او تاسو روډ ته هم سټیشن ورکوو چې هغه روډ پې سړک پې هغه کېږي که نه، پېژندل کېږي یا پې مشخص کېږي چې د شروع نه تر پای پورې هر څو کیلومتره سړک وي، په هغه هلته پس د 20 متره نه یا پس د 10 متره نه سټیشن ورکول کېږي چې په هغو باندې هغه پېژندل کېږي. رود هم په همدې شکل دی. سیند دا اوس سټیشن یې ورکوو، بیا پل ګورو چې په کوم سټیشن کې رسي، په کوم سټیشن کې واقع کېږي. نو د دو کراس سیکشن یې هم په هر سټیشن کې چې ته وغواړې بیا کراس سیکشن ورکوې. کراس سیکشن لپاره دلته رسو کلیک کړو، دا یوه صفحه راخلاصېږي. دا صفحه دلته کراس سیکشن یې غواړي، خو مخکې دونه چې ته دلته اوس کراس سیکشن یې موږ عدد نشو ورکولی تر څو چې موږ دې ځای نه کراس سیکشن اډ نه کړو، د آپشن نه. دلته به په مربوطه سټیشن کې ته کراس سیکشن اډ کوې، بیا یې به چې په دې سټیشن کې کراس سیکشن دومره ده. ګوره دلته یو عدد موږ ته ښایي. دا اوس د دې دپاره او دغه سټیشن چې دي دا کولی شي ته په یو لمبر باندې وښایي. فرضاً دلته لیکې په پای نقطه کې لیکې چې لمبر یو دی، صفر دی، دلته فرضاً لیکې 0.5 دی، دلته یو دی که نه. په دې شکل هم کولی شي. داسې هم کولی چې یو اختیاري لمبر وي که نه، 0 10 20 یا 10 50 100 10. خو که دا په موږ او تاسو په مت داسې حساب ورته دا یعنې واحد نه لري کوم خاص. خو که موږ داسې هغه ورکړو سټیشن چې هغه د هغو د طول سم مطابقت وکړو. فرضاً د لینت اوږدوالی چې دی فرضاً 200 متره دی، ته ورته لیکې کراس سیکشن ته هم همداسې سټیشن ورکوې. فرضاً په شروع کې ورکوې 0
په منځ کې د پلپ ساحه کې د دې ځای نه تر دې ځای اوږدوالی دی 100 متره نو د پلپ ساحه کې چې کراس سیکشن دلته ورکوي 100 او دلته په د اپ سټریم کې پورته طرف ته ده 200 نو هسې بیا موږ او تاسو هغه کې موږ نه اشتباه نه کړي یا موږ ته یو کار اسانه کړي فرضاً کراس سیکشن یې به د دې ځای نه اخلو فرضاً یوه کراس سیکشن ده د رود په ساحه کې ده بله په کوزه ساحه کې ده ډاون سټریم کې بله په اپ سټریم کې لږ تر لږه باید 3 کراس سیکشن یې موږ ورکړو لږ تر لږه او دا چې څومره ډېرې وي بیا دومره دقیق یې رسي که ته د ځای نه ډېرې کراس سیکشن یې واخلې یا پروګرام ته یې ورکړې دقیق یې رسي خو لږ تر لږه که ته وغواړې چې کار دې اسانه وي او یا چې دې کې ډېر د ما 3 کراس سیکشن وکړم هغه محاسبه ماته کا یعنې دومره دقت زه په نظر کې نه نیسم بیا لږ تر لږه باید 3 کراس سیکشن یې ورکړي چې یوه د پول په ساحه کې وي یوه په ډاون سټریم کې یوه په اپ سټریم کې بیا د پروګرام خپله په هغو کې انټرپولیشن کا فرضاً د پول په ساحه کې د کراس سیکشن ورکړه بله په اپ سټریم کې د دې دواړو ترمنځ انټرپولیشن په واسطه بیا د نورې کراس سیکشن تا ته پیدا کوي انټرپولیشن ته به ته یو هغه ټاکې یو لینت چې وروسته د هرې هغه نه څومره نقطې نه ماته په اتومات ډول کراس سیکشن یې واخلي نو موږ او تاسو لږ تر لږه 3 کراس سیکشن یې اوس دلته اخلو ښه یوه په ډاون سټریم کې کومه ساحې پورې چې موږ هغه لرو ساحه لرو جیومتري دلته موږ وګوره سروې کې دلته چې پوینټونه اخیستي دي دغه شین خط چې اصلی دا ریور دی که نه ته دې زموږ ریور لرو نو کراس سیکشن باید د دې نه لږ اقلا ته دې نه باید لږ تېره شوي وي چې ریور ټول په بر کې ولري که نه ته دې ساحې پورې رسېدلی موږ کولی شو یوه کراس سیکشن دلته واخلو په دې ساحه کې ډاون سټریم کې یوه دلته اخلو یوه په منځ کې اخلو نو د دې دپاره په هغه کې سیول 3D کې ښه اسانه طریقه دا ده چې موږ پولي لاین رسم کړو پی ایل ورته انټر کړو پولي لاین چې کله رسم کړو نو بیا د هغو نه اتومات ډول موږ کراس سیکشن اخیستی شو صحیح ده انټر یو پولي لاین مې جوړ کوم بل پولي لاین د پله په ساحه کې کوم د پله نه اپ سټریم ته یعنې دا ځای به کراس سیکشن اخلی چې خپله که زه د پول په ساحه کې واخلم دغه بیا زه نشم کولی چې دې کراس سیکشن یې په سر زه بل پول ور اډ کړم یا به د دې پله په دې طرف کې وي یا په دې طرف کې صحیح ده یا که دوی اخلی یوه دلته م اخلی یوه دلته مې ښه دقیق رسي وي چې دې دواړو په منځ کې زه پول اډ کوم که نه نو بیا دوی به باید واخلي دا زه لږ د دې خوا نه شروع کړم چې لږ اضافه ځای وي چې پول وړ او غټ کېږي که نه نو کراس سیکشن باید لږ اضافه وي ښه خصوصا د پله په ساحه کې چې ته فرضاً پول دی کفایت نه کړو ته وایې دا زه غټوم 10 متره 20 متره نو ته چې کراس سیکشن نه لرې هلته ځای بیا ته نشې غټولی که نه یوه کراس سیکشن هم دلته واخیستی پله په ساحه کې بله کراس سیکشن په اپ سټریم طرف کې خلو دلته اوبه د دې طرف رسي او لاندې طرف ته رسي اپ سټریم دا دی ډاون سټریم دا طرف دی صحیح ده نو اوس دا کراس سیکشن یې موږ واخیستی اوس موږ د رود هغه مسیر چې دی یا هغه الاینمنټ یا اوږدوالی د رود چې دی چې کومه ساحه موږ دلته ماډلینګ ورته کړو هغه اوږدوالی چې دی د دغه که څه زه په سنټر لاین دا ځای فرض کړمه مرکز یې د دې ځای نه شروع دی دا ستپله پورې او بالاخره ته اپ سټریم پورې نو دغه ساحه اندازه کوو کولی شو د یوه ساده خط په واسطه یې هم اندازه کړو فرضاً دا هلته زه کلیک کړم یم چې دې ځای نه شروع دی ته د اپ سټریم پورې طول چې دی 110 متره دی صحیح ده کنه ته دغه سیکشن پورې دلته چې ما اخیستی کراس سیکشن پورې 110 متره هغه ساحه ده او د دې د مرکز نه بیا زه شروع کړم ته دې پاس کراس سیکشن پورې 118 تقریبا 120 نیسم صحیح ده 120 متره ساحه ده نو کوزه کراس سیکشن که دلته زه سټیشن 0 ونیسم دلته به 110 وي سټیشن صحیح ده او دا به 120 چې نور ورسره جمع کړو دا به شي 210 صحیح ده نو موږ یوه سیکشن په 0 کې اچو بله سیکشن په 110 کې بله په 210 کې صحیح ده ښه د دې دپاره رڅو دلته مې چې پولي لاین وایاست په دې باندې کلیک کړه دا د موږ د ډاون سټریم سیکشن دی ښه بیا رایټ کلیک کله چې انتخاب شو رایټ کلیک پې کړه دلته رسي کویک پروفایل
کویک پروفایل په هغه وخت کې موږ ترکیبي چې د دې سطحې نه سرفیس تېر شوی وي ښه اوس سرفیس ته تېر شوی دغه چارچاپېره بونډري چې لري همدا سرفیس دی کانټورونه هم لري وینې دې نه سرفیس تېر شوی نو موږ ته اوس هغه په لاس کوي کویک پروفایل اوکې کو دا چار ځای کلیک کړئ ته پر ډاون سټریم زه دلته کلیک کوم ګورئ پروفایل یې موږ ته لاسته راکړو په دې شکل صحیح ده او همداسې دلته په دې باندې هم کلیک کړم کویک پروفایل ورته یم دا د پلس هغه د ساحه ده دلته په منځ کې ږدم او بله د پلنه پاس د اپ سټریم سیکشن د کویک پروفایل ورته یم دا د دې نه پاس یې ږدم صحیح ده نو دغه درې کراس سیکشن د دې زه باید د کوم ارقام یې چې دي دا زه باید هغه ته ورسوم هکرس ته ګوره دا پاس شوه دا د پلس ساحه شوه دا لاندې د دې باندې دا سټیشن ضرور دی چې موږ د کراس سیکشن دپاره معمولا موږ افقي او عمودي فاصله افقي فاصله او عمودي چې الیویشن دی هغه رسول کېږي نو الیویشن یې معلوم دی سټیشن دپاره زه دلته کلیک کړم او دلته رسمه کویک پروفایل ویو ته پروفایل ویو پراپرټي ده بل ایډیټ پروفایل ویو سټایل دی دلته به راشو بانډ ته دلته به یو سټیشن ورته اډ کړو صحیح ده سټیشن اډ کړو اوکې ګوره دا سټیشن اډ شول دلته اوس شل مترۍ کې سټیشن دی موږ پوهېږو چې دا ساحه هر 15 متره ده ګوره 15 شل تر دې څه پورې 60 متره که نه نو دغه هر خط تمن ساحه 15 متره ده همداسې د دې دپاره هم هغه اډ کړو سټیشن اډ کړو دلته اډ ورته ویل اوکې او د دې دپاره هم سټیشن اډ کړو سټیشن دا سټیشن یې موږ اډ کړلی اوس دغه سټیشن موږ هلته هغه ته رسو هکرس ته دا د دې ځای نه یوه مشکله ده چې موږ ورسو دا باید از کو اول ټول د دې ځای نه په قلم باندې په کتابچه کې مشته کړو بیا وروسته هغه کړو د هغو ځای نه هلته ورسو پروګرام کې طریقه یې داسې ده چې اوس که دا زه صفر فرض کړم د دې ځای نه سټیشن صفر دی ښه دلته صفر دی په صفر کې ګوره الیویشن څو دی که دلته اندازه کولی شي اندازه یې که نه شوی کولی در خپله د ماوس چې ودروي خپله درته ویایي دلته څو دی ښه داسې هم کېږي ګوره صفر 515.306 الیویشن دی 0.14 موږ د دې خط نه لږ دې طرف دی په خط کې موږ ته هغه نه ورکوي علامه هلته یو بله درکوي لږ چې داسې دې خواته شي بیا علامه ورکوي ګوره په هغه کې اوس ګوره زه 15 تقریبا 15 سانتی نه سانتی دې طرف ته یم که نه خو دا صفر نیسو او الیویشن نیسو 515.315 صحیح ده دا ټولې اول لیکو بیا هلته داخلوو صحیح ده د دې لپاره به اول قلم او کتابچه راواخلو دا درې سیکشن یم خپل کاغذ کې څه ولیکلو اوس دلته دا داخلو مخکې دونه چې دا داخل کړو لکه ما چې درته وویل سټیشن په اساس به موږ سیکشن دلته داخلوو نو فرض کړو اول سټیشن د سیند صفر ورکو صفر په صفر سټیشن کې صفر چې دلته په آخري نقطه کې قرار لري په صفر سټیشن کې موږ چې کوم هغه اخیستي هغه ارقام ورکو دا د هغه ده ډاون سټریم باید ورکو په صفر کې ښه ډاون سټریم
ښه صفر کې 501 اشاریه 533 نه خیر 15.33 یو اتیا اشاریه 420 دا هغه به زه پاوز کړم ښه دا ارقام هم چې هغه کړل ورسول دا اډ کو ګوره سیکشن په همدې شکل رسي هلته هم همدغه شکل لري خو دلته یې ښکته سکیل دی ورټیکل او د هغه فرق دی داسې کش اوس دلته د موږ نه هغه غواړي د همدا سیکشن د دې سیکشن نه تر ډاون سټریم پورې څومره فاصله ده د دې سیکشن نه تر ډاون سټریم پورې بله فاصله نشته د دې نه په ډاون سټریم کې موږ بل سیکشن نه لرو ځکه دا آخري د ډاون سټریم آخري سیکشن د صفر سټیشن ده که نه دلته ارقام نه ورکوو ښه دلته یو په ښي طرف کې غواړي بل چپ بل په منځ کې دلته هم د مانینګ ضریبونه ښی طرف چپ طرف لیفت اور بانک رایټ اور بانک او چینل کې مانینګ ضریبونه چې معمولا د بیا نظر ټیبل ته اخیستل کېږي 0.25 ورکو او په غاړو کې لږ مانینګ زیات وي ښه 0.3 یا 0.3 صحیح ده دا کوم هغه دی غاړې دي دا غاړې دي چې د سیند د هغه نه د خپله د سیند اوبه چې کومه ځای راسي د هغو غاړو نه پورته ساحې دي یعنې په هغه وخت کې چې اعظمي سیلاب رسي لکه زه دلته ته وښیم فرض کړو دا دا سیکشن دی سیند دلې اوس فرض کړم دا د سیند غاړه ده دې ځای اوبه رسي که نه په یو وخت پېښېږي چې اوبه په د اعظمي سیلاب په وخت کې هم د څنډو ته هسکې شي د دې ساحې پورې صحیح ده اوبه راشي نو د دې نه د دې ساحې نه ښي طرف ته او چپ طرف ته دغه موجوده ساحې چې دي دا خو د ټول کال په جریان کې تر سیلاب لاندې نه دي که نه یو وخت په دې کې سیل رسي نو ځکه دا لوړوالی ژوروالی موانع د جریان په دې کې زیات وي نو ځکه د مانع ضریب یې فرق لري او دغه ساحې چې دایمي سیل کې رسي هلته هغه موانع سیل لرې کړي دي هغه د مانع ضریب دلته کم دی او دلته زیات دی ښه نو دلته موږ 0.25 ونیو او دلته هم 0.3 ونیو دا به نظر د هغه شرایطو ته فرق کو فرضاً دلې څه رقم بوټي دي ونې دي بل شی دي یا په داخل کې څه رقم هغه د سیند بستر ریګ او جغل او دا شیان یو خپله د هغه مستقیم والی سیده والی یو منظم شکل دغه په ډېر په مانینګ فرق کو نو هغه بیا دلته ورته تعینوي دا ساحه فرضاً ورته وایي چې دغه بانک د دې طرف ته څومره دی او دې طرف ته دا په سروې کې باید اخیستل شوي وي چې تر دې ځای پورې یو بانک دی تر دې ځای پورې بل بانک یو غاړه ده د را ده فرضاً یا یوه طرف ته دې ځای اوبه رسي بل طرف ته تر دې ځای موږ دغه دوې نقطې ورکو صحیح ده دلته دا نقطه ورکو کوردینات څو دي 15.3 خالي الیویشن ورکول کې خالي سټیشن 15.3 او بل هم دغه نقطه کې کلیک کړو 155.9 سټیشن دی 155.9 که دغه سټیشن دلته دغه ارقام حتما دلته شامل دي مسیج نرکوي که نه وي شامل فرضاً د دې په بغل کې ته دلته چېرته کلیک کړې دا سټیشن هلته نه دی لیکل شوی بیا یو مسیج درکوي چې اوکې کړې بیا هغه هم دلته شاملېږي اوس موږ ته مسیج رانه کوو چې که اډ ورته وایي دلته به 3 نقطې اضافه شي ګوره دا نقطه او دا نقطه دلته دا خالي همدې دپاره دی چې مانینګ ضریب موږ ته وښیي ګوره دلته 0.3 وښود مانینګ دلته 0.3 دلې 0.25 په دې ساحه کې صحیح ده دا فقط د نور رول نه لري فقط د مانینګ ضریب ساحې مشخصولو لپاره دی چې تر دې ځای پورې کومه ساحه باید وښیي دغه چې دا کانټراکشن او اکسپانژن
هغه ښایي ضریبونه دي چې دلته ته په هغه کې هم کتلی شي د سوالي علامه چې ورکړې دلته ته د دوی خپل منوال دی په کې کتلی شي چې د څه شی دي د ضریبونه او نظر کوم حالاتو ته کوم انتخابیږي خو په اتومات ډول پروګرام همدغه نیسي دا په هغه وخت کې زیات هغه وړ دي تغییر وړ ده د نظر یوه سیکشن نه بل سیکشن ته کانټراکشن یا اکسپنژن ښایي اکسپنژن پراخېدلو ته وي کانټراکشن ټولېدلو ته وي فرض که یو سیکشن دا شو بل سیکشن دا شو ده اوس د دې سیکشن نه چې اوبه څي داسې دلته کانټراکشن دی په دې صورت کې ګوره که د دې خوا جریان وي دې خوا نه صحیح ده دا اوس هغه دی او دې ته کانټراکشن وي او دا بیا خپل ضریب لري چې فرضاً د دې ځای نه تر دې پورې کانټراکشن څومره واقع شوی یا دغه ساحه چې د هغو د پورې چې په دې ساحه کې تغییرات نظر دغه محور ته چې څومره فاصله ده او نظر څومره کم شوی دا په نسبت دو څومره تفاوت په دې ځای کې راغلی ګوره اوس دلته یې لیکلي کانټراکشن 0.1 په دې معنی چې 10 متره داسې تللی 10 متره په 10 مترو کې 1 متر فرق یې کړی 1 متر صحیح ده دغه هغه عادي حالت کې دی که نه یعنې که بیخي کانټراکشن نه وي شوی هم دغه ضریب ورته نیسي برای احتیاط یعنې د احتیاط دپاره داسې یو ضریب ورته نیسي که نه چې دا اوس په 1 په 10 تقسیم کې 0.1 د اکسپنژن دپاره بیا دغه ضریب هغه نیسي 0.3 نیسي فرض که چې همدغه سیکشن دی دلته چې کوم سیکشن دی که نه د دې ځای نه چې تېرېږي دا بیرته پراخه شوی دی ګوره دې ته بیا اکسپنژن وایي که نه په دې شکل تللی رود پراخه شوی داسې دا ګوره دې طرف ته هغه د جریان دی که نه اوس دغه اوږدوالی فرض کړه دې اوږدوالی فرض کړه 10 متره دی صحیح ده او دلته په 10 مترو کې دلته 10 متره فرق یې کړی 10 صحیح ده 10 چې په 10 تقسیم کې 1 په 3 راځي که نه 0.3 راځي نو دا په دې حالت کې 0.3 نو دغه هغه حالت دی عادي حالت دی ښه نور په دې هغه کې چې ما درته وویې چې غواړې په دې ځان پوه کې نو دلته مختلف حالتونه شته دي د کانټراکشن او د اکسپنژن کوفیشنټ ګوره دلته ویلي دي په کوم حالت کې دي ګوره اوس دغه حالت دی ګوره ګریجوال ترانزیشن او نو ترانزیشن لاس کمپیوټډ ټیپیکل برج سیکشن نو دغه په مختلفو حالاتو کې دي د برج کله چې برج ته داخلیږي بیا هغلته دا ضریبونه دا نیول کېږي صحیح ده داسې حالتونه هم شته موږ همدا د پروګرام چې کوم حالت کې نیولي همدغه پرېږدو او اوس رسو بل سیکشن داخلو د بل سیکشن دپاره دوم سیکشن موږ تاسو وایي چې باید په 110 مترۍ کې موږ هغه داخل کړو سیکشن نو لیکو اډ نیو کراس سیکشن او بعضې حالتونه داسې هم رسي چې ته وایې چې عین سیکشن زه تکراروم او فقط سټیشن وربدلوې بیا هلته اجسټ الیویشن ورته وایي ښه فرضاً زه دغه سیکشن دی زه یم چې زه په دومه هغه کې هم د همدې کاپي اخلم فرضاً کاپي کوم یې بیا ما چې په 110 مترۍ کې و که نه 110 کې هم دا سیکشن دی دا اوکې کوم او دلته ورته یم چې دا خو هماغه سیکشن شو اوس دا باید یو الیویشن کې تفاوت ولري که نه داسې امکان نه لري چې سیند 110 متره تللی وي افقي سطحه یوه وي دا حتما داسې تللی دا رقم ته به مایل پیدا کوي چې د مایل څومره دی ښه بیا به د مغه مایل په اندازه دلته اجسټ الیویشن وایي فرض که د دغه مایل په نظر کې نیولو دا 2 متره فرق یې کړی د الیویشن ګوره 2 متره نو ته به دې ته اجسټ الیویشن کې 2 متره ویایې
2 متره په اندازه د الیویشن اصلاح کړه. ښه اصلاح په څه حال کې اوس که دا یو څلس دغه صفر نه پورته دی که نه، نو په دې صورت کې باید الیویشن لوړ شي، په دې حالت کې جمع کیږي. او که برعکس منفي هغه و الیویشن ټیټېده ښکته طرف ته تلو بیا منفي کیږي، په دې حالت کې به اجسټ الیویشن ورته وایي، دا به ورسره جمع کوي، یا چې 2 په اندازه یې 2 سره جمع کړه تر څو هغه الیویشن پوره کړو، په دې حالت کې به ورسره جمع کوي. خو موږ او تاسو ته هر موجوده هغه لرو، کاپي ته ضرورت نه لرو، نو دا زه بېرته ډیلیټوم. دا مې فکر دې خاطر درته ووایي که ورسره مخامخ شوې چېرته چې ته عین کراس سیکشن کاپي کړې، نو بیا دا په اکثره په کانالو کې داسې کېږي، د کانال ټول کراس سیکشن یو رقم وي، فقط کانال کاپي کوې او هلته هغه ورته لیکي، الیویشن ورته اجسټ کوې. یا په سیند کې هم کېدای شي بعضې وخت کراس سیکشن یو بل ته ورته وي، یو رقم وي. ډیلیټ کراس سیکشن ورته وایم. اوس صفر کراس سیکشن ده، بله نه لرو ګوره دې ځای کې لیست یم کومه. اوس بېرته زه بله نوي اډ کوم د نیو کراس سیکشن چې خپله ارقام ورکړم. صحیح ده. نیو دپاره زه په 110 کې ده اډ کوم. نو اوس دلته ارقام ټول موږ چې لیکلي دي دې لږ ارقام زیات هم دي، دا ټول هلته لیکو. صحیح ده. ترتیب د صفر نه شروع بالاخره ته آخري پورې ده. ښه دلته هم د ارقام ولیکل، سټیشن او الیویشن دا اډ کوو. دلته کراس سیکشن لاسته رسي. دلته هم بانکونه ورته ټاکو. فرضاً یو بانک دا دی او بل بانک دغه دی. دا بانک چې دی 11.4 دی، او د بل بانک 109.14. 109.14. دا په دې شکل چې ښکاري، حتما دلته کوم یو دیوال شته ریټینینګ وال یو شی سروې کې په دې شکل ښکاري. نو دا اډ کوو. دې هماغه پخواني هغه هماغه اخیستي دي د ماننګ ضریبونه، هماغه ورته پرېږدو. یو دلته باید د دې نه ډاون سټریم کې چې کومه سیکشن دی، لکه مخکې صفر سیکشن و که نه، فاصله یې څومره ده د هغو ځای ته دې ځای پورې، یا دې سیکشن ته ډاون سټریم پورې هماغه 110 دلته ورکوو. صحیح ده. دا که ور نه کړو دلته فاصله نه لري، بیا په منځ کې انټرپولیشن نه کېږي. ښه چې هر څو فاصله وي یا په هماغه اندازه انټرپولیشن کېږي په منځ کې. دا 2 سیکشن یې داخلي شوي. صحیح ده. اوس بل آپشن ته ځو او بله کراس سیکشن هغه په د دې نه 120 متره فاصله لري چې د 110 سره جمع کړو 210 رسي که نه. په 210 سټیشن کې بل الیویشن اډ کوو. اوس د دې سټیشنونه هم داخلو. صحیح ده. ښه دا سټیشن څنګه نو ولاړ. دا اوس سټیشنونه و هغه مو لیکل، الیویشنونه دا اډ کوو. دلته هم بانکونه ورکوو. ګوره یو بانک دا فرض کوو، بل بانک دې ته مخامخ دا ځای کې دلته کومه نقطه نه لرو، نو دې دپاره څه خل کوو. دلته چې کلیک وکړم دا څو ده 14.4 بانک دلته ورکوو. اول ښه خبر دا ده چې سروې کې باید موږ اخیستی وي، دا دقیق که نه، موږ سروې کې نه لرو. باید هلې مسیج ورکوي ځکه دا رقم هلته نه دی لیکل شوی. یس کوو. اوس هلته ځای په ځای شو. رایټ بانک کې هم دغه نقطه ورکوو. دا څو ده 137.1. صحیح ده. 137.1 او دلته فاصله د 1.15 وه. ښه نو 1 هلته نه وه، 15 به ورکړو. 15. صحیح ده. اوس دا خو وشو. دلته د دې نه تر ډاون سټریم پورې فاصله چې ده 120 ده. ښه 210 خو مکمله ده. تر دې نه تر بلې هغه پورې 120 فاصله ده، هم په رایټ چینل کې، هم په لیفټ چینل کې، هم په منځ کې هغه کې رایټ اور بانک، لیفټ اور بانک، هم په چینل کې.
یو سل شل فاصله ده دا شی وشول دا ګوره درې سیکشن یې دلته راغلی صحیح ده دا یو مسیج ورکوي دا وي دلته هغه کې دید د ساحې نه لږ لري هغه فرق نه کو ښه دلته درې سیکشن جوړې شوې دا 210 یو سل لس صفر ښه اوس باید د دې په منځ کې انټرپولیشن وکړو انټرپولیشن د دې په منځ کې ضرور دی په دې ضرور دی چې که خالی ته هغه کړې یو ریور ماډلینګ کې ریور فلو ماډلینګ یا خالی په همدغه کې فلو معلوموي بیا ضرورت انټرپولیشن هم نشته درې سیکشنونه موږ ته هغه جوړوي موږ ته یو چینل جوړوي یا موږ ته هغه مرکوي دغه فلو انالایز کوي که نه که هغه سرعت وي که ټاپ لیول د فلو وي ټول مسایل موږ ته هغه کوي اول ته زه سیف کوم دا په مغه هغه کې که د جیومتري په نوم کوم جیو په نوم یې کړم هم صحیح دی اوکې جیومتري باید جدا سیف شي او فلو باید جدا سیف شي چې کله موږ فلو ورکړو نو اوس که انټرپولیشن ونه کړو د هغه دپاره بغیر د پلانه که پول نه وي انټرپولیشن ونه کړی هم فلو انالایز کوي ښه معلوموي چې دلته کومه ساحه کې پرزن په هر سیکشن کې کومه ساحه پر فلو راځي څومره سرعت لري څومره کریټیکل ډیپت لري ټول مسایل درته معلوموي هغه ته په څه خاطر ضرورت انټرپولیشن ته هغه ته په دې خاطر ضرورت دی چې موږ سیکشن فقط درې سیکشن یې ورکړي که نه هغه هم لرې لرې یو د بل نه 100 متره لرې اوس که موږ انټرپولیشن ونه کړو نو دا خو اوس لانګ پروفایل که جوړ کړو په دې شکل به وي چې یو سیکشن به دلته وي یو دلته دی بل سیکشن دلته دی که نه دلته که موږ یې پروفایل وښیي د برج اوس که فرضاً زه غواړم په دلته پول اډ کړم په دې ساحه کې صحیح ده دلته پول اډ کړم نو دا به موږ ته داسې اډ کړو چې د دې پله لاندینۍ ساحه به موږ ته د دغه سیکشن یې څه وښیي ښه په دې شکل داسې به وښیي ګوره دا به په دې شکل داسې وښیي ګوره دا به داسې مستقیم وښیي افقي دلته به پول وښیي صحیح ده دلته به بیا د بل هغه به د همدې ځای نه هر ځای الیویشن چې لري هغه الیویشن به بعض اوقات داسې وښیي دلته یوه شکستګي منځته بیا رسي ښه د دې په خاطر دلته ضرور ده چې موږ انټرپولیشن وکړو د انټرپولیشن په صورت کې بیا موږ ته د دغه دوه کراس سیکشنو منځ ښیي ښه منځ کې پول موږ ته ښیي اوس موږ انټرپولیشن کړو انټرپولیشن باید په داسې هغه وکړو په دومره فاصله چې د پله موږ خو اوس انټرپولیشن کې دغه کراس سیکشن یې جوړوو که نه نو باید په دې اندازه وي چې د دوو کراس سیکشنو په منځ کې هغه اندازه چې ده هغه د پله د اندازې نه څه ناڅه زیاته وي ته کمه نه شي که نه د پله عرض چې هر څومره دی اوس دلته فرض کړه موږ د پله عرض څومره لرو پول عرض فرضاً یا که پول نه وي درته معلوم سرک عرض نیسي بغیر د شولډرو دلته 11.6 متره د پله عرض دی نو موږ چې هغه کړو انټرپولیشن کو باید داسې وکړو چې 11.6 دی تقریبا 12 متره راشي که نه 11.6 نه زیات شي انټرپولیشن باید په داسې شکل وکړو نو اوس څو انټرپولیشن ته دلته به راشو ټولز ته انټرپولیشن په دوه طریقو کېږي چې یو ودین ریچ دی په ریچ کې بیا د شروع نه تر پای پورې تا ته مساوي فاصلو باندې کراس سیکشن یې جوړوي او بل ودین بټوین ټو کراس سیکشن دی دا به داسې کوي چې دوه کراس سیکشن یې فرضاً دې ځای ته دې ځای دوی په منځ کې انټرپولیشن کو بیا د دوه نورو په منځ کې کو دغه ساحه د دوه کراس سیکشنو په منځ کې موږ انتخابوو که زه اوس په 12 متره کې زه هغه وکړم انټرپولیشن دا هغه کړم زه یا داسې وکړم چې اول دغه د 0 او د 11 په منځ کې زه هغه وکړم انټرپولیشن
ځکه دغه موږ پول همدلته دی ګوره د دې کراس سیکشن نه لاندې طرف ته دی که نه پول دلته دی دغلته که هر څو انټرپولیشن وکړي هغه مشکل نشته خو دغه انټرپولیشن دی چې دی باید داسې فاصله یې وکړي چې ته 11.6 نه زیات شي که نه که زه په 12 کې وکړم انټرپولیشن ګورم دا که اوس قابل د تقسیم وي په دې باندې بیا په همدغه 12 ماته انټرپولیشن کو که قابل د تقسیم نه وي بیا داسې یو عدد راوباسي چې ته 12 به کم وي خو ګوره اوس ډسټنس بټوین کراس سیکشن اوس 11 متره شو په 12 پوره د قابل تقسیم نه دی په 11 ورته تقسیم کنه 11 کم دي که نه نو زه باید بیرته د انټرپولیشن ډیلیټ کړم داسې انټرپولیشن وکړم چې ګوره دا ډیلیټ اوم 12 نه کوم لږ زیات کوم 14 یا 14 ګوره که په 14 کې ماته 14.15 باندې ورته تقسیم کړم په 14 کې په 14 کې کوم چې په څو تقسیم وي 14 دا تقریبا څو فکس ته نږدې کېږي دومره خرڅي 12.22 دا ښه انټرپولیشن دی په 14 کې صحیح ده دا مې وکړه په 14 کې صفر نه بل نه کېږي د 230 او 113 په منځ کې کېږي دلته هم په 14 کومه انټرپولیشن وشو ګوره په دې شکل اوس پول باید دغه دوه سیکشنو په منځ کې زه اډ کړم ګوره دا یو سیکشن 9.8 د انټرپولیشن په مرسته لاسته راغله بل 113 چې موږ مخکې ورکړې وه خو موږ باید هغه اپ سټریم طرف چې 113 دی دغه په نظر کې ونیسو 113 ته نږدې زه پول اډ کوم ډېر نږدې فرض که 10 سانتي یا 20 سانتي نږدې صحیح ده زه اوس که فرض که په 20 سانتي نږدې ورته اډ کوم نو دلته زه د سټیشن نوم ورکوم 113 نه 20 سانتي کم کړو 1.9.8 کې زه پول اډ کوم صحیح ده 1.9.8 کې زه رسم بریج ته پول اډ کولو لپاره به راشي اول بریج ته دا وینډو چې کله خلاص شو نو دلته به اول مخکې دې نه پول نه درته ځي اول به دا اډ کړي دلته او دلته به سټیشن ورکړي سټیشن ورکوم 1.9.8 دلته پول اډ کوم صحیح ده اوکې په دې شکل کراس سیکشن یې لاسته راوکړه اوس په دې کراس سیکشن کې زه پول ځای په ځای کوم مخکې دې نه چې پول ځای په ځای کړو د مهم شی چې دی د پله اوږدوالی دی چې څومره باید اوږد وي دا پول که نه موږ تاسو نظر هغه ته بیا ټاکل کېږي نظر راځي او نظر مقدار ته چې کوم مقدار موږ لاسته راوړی ایچ ام اس خلاصومه په ایچ ام اس کې ګورو چې موږ مقدار څومره دی مقدار هم تقریبا 1400 وه که نه 1400 متر مکعب پر سکند نظر هماغه ته بیا ځینې فورمولونه شته هغه اصلا د پله د اوږدوالي لپاره هم نه دي اصلا د واټروې دپاره یا د هغه د اوبو لار چې ده که نه د پله لاندې چې کومې اوبه تېرېږي دو لینت چې موږ محاسبه کوو یعنې همدغه عرض یې دا د هغه عرض د واټروې دغه دپاره د لیسي فورمول شته چې هغو نه استفاده کېږي موږ هم د هغو نه استفاده کوو چې د لیسي په فورمول کې بیا د واټروې دپاره سل کالو جریان نیسو که نه اوس د واټروې دپاره بیا دغه د مقدار چې 1445 دی مقدار په نظر کې نیولو سه هلته یو فورمول دی فورمول یې په دې شکل دی چې فورمول دی چې ال مساوي کیو ته جذر لاندې ضرب دی د مینیموم په حالت کې 3.2 کې ضربي صحیح ده 3.2 ال مینیموم دا د کې مینیموم دی صحیح ده او د ماکسیموم په حالت کې دا په هغه کې ضربیږي صحیح ده په 4.15 کې صحیح ده دا مینیموم دی 3.2 کې ضربیږي صحیح ده په ماکسیموم کې فقط دغه ضریب یا که دا ضریب د هغه نه مخکې ولیکئ ښه به وي ال ماکس په دې صورت کې بیا د 3.2 په لیکي 4.15 صحیح ده ضرب د کیو
دغه ماکسیموم حالت صحیح ده دا ماکسیموم مانیمم څه وخت نیول کېږي ماکسیموم مانیمم هغه وخت نیول کېږي ساحې ته به ګورې که ساحه ډېره هواره نه وي بیا دا ضریب نیسي که ساحه ډېره هواره وي بیا دا ضریب نیسي او ستی د دې ضریب نه ته دې ستی ته اختیار لري کېدای شي بیخي د دې دواړو په منځ کې فرضاً په دې کې پول راشي 80 متره په دې کې راشي 100 متره ته اوس کولی شې دې دواړو په منځ کې فرضاً 70 متره هم نیوی شي 80 هم نیوی شي چې هر څو د زړه وي مقصد ته دې به زیاتوي نه چې غیر اقتصادي رسي ته دې به کموي نه چې بیا ډېر هغه کېږي کانټراکشن ډېر رسي د هغه تخریب هغه وي امکان ډېر وي که اوس په همدې ساحه کې موږ مثال ورکړو په همدې پول کې که نه په دې پول کې که اوس دا ته وړ ونیسې په دې اندازه ونیسې کېدای شي جریان دپاره کاپي وي جریان دې تېر شي ولې دا چې ساحه ډېره هواره پلنه ساحه ده دا چې یو په یو دلته ټولېږي دې ته کانټراکشن رسي منځته رسي یا د فوشر جریان فوشرده کي هلته یو هغه منځته رسي یو کانټراکشن اسکور یا تخریب منځته رسي دې نه یو خو دا تخریب منځته رسي چې خپله په پله کې اسکور منځته رسي بل دا هغه د خطر د دې دی چې دغه پول کېدای شي دې طرف ته یا دې طرف ته خپله لار جدا کړو هغه د جریانو اوس فرض که دلته تا پول په دې ساحه کې ونیوه په دې ساحه کې که نه بیا دې امکان شته یو وخت کې سیل راشي دغه ځای یوسي داسې ډېر ځای کې شوي هم دي چې پول خپل اوبه خپل مسیر پرېښی بیخي د پلن هغه سرک طرف یې وړی خپله لارې جدا کړي ګوره یا دا طرف یوسي که نه دا طرف تخریب پول ډېر وړ وي نو پول په مناسبه اندازه ټاکل کېږي که ډېره ساحه فلټ وي هماغه 4.15 ته جذر لاندې کې ضربېږي هماغه لینت پیدا کېږي خو تغه ساحې نه تغه اوږدوالي نه که ته بیا نور هم زیاتوې بیا پول غیر اقتصادي رسي تغه نه باید زیات نه شي اوس زموږ جریان په دواړو حالاتو کې موږ ګورو جریان چې دی څو دی 1415.5 دی صحیح ده 1415.5 کالکولیټر اخلم 1415.5 دې جذر پیدا کوم 8.0.9 8.0 که فرض کړو 8 که ضرب کړم په 3.2 کې د پله اوږدوالی باید شي 120 متره یا 120 متره پیکس ثابت شي صحیح ده که زه اوس 8 ضرب کړم هماغه کیو مربع کیو ته جذر لاندې ضرب کړم په 4.15 کې نو په دې حالت کې کېږي ماکسیموم 180 متره دی منیموم یې څو شو 120 متره صحیح ده او اوس به ساحه په نظر کې نیسئ اوس ساحه کې ګورو چې دلته څومره هغه څومره دی عرض د سیند څومره دی که نه دلته ګورو ال انټر دا د مقدار ښایي هلته 180 متره دی ښه 180 پیکس موږ هماغه زیاته اندازه څه وه 180 وه کمه 120 وه نو دغه هماغه زیاتې اندازې ساحه ډېره فلټ هواره ده که نه نو موږ هماغه زیاته اندازې ته نږدې هماغه 180 متره یې نیسو یعنې 180 هم نه نیسو ځکه چې بیا د خپله د موجوده واټر وین هم زیات کېږي که نه نو ما درته وایي چې د دې رینج مینیموم او ماکسیمم رینج په داخل کې چې هر څو هغه راځي هماغه نیسو نو پول باید 180 متره ونیسو د ساحې ته پیکس رسي صحیح ده نو رسو بیرته دلته موږ تاسو برج اډ کړو که نه سټیشن هم اډ کړو ولې اوس هم برج نه دی اډ کړی ښه د برج دپاره کولی شي دلته ډیکوې روډ ډیکوې دلته اډ کې په هغه باندې خپله منولي طریقه باندې فرضاً د 0 نه شروع دی سټیشن په دې شکل باندې ښه موږ هلته اتومات اډ کړو خو دا طریقه هم دلته یوه یادونه ورته کړم فرضاً په دې شکل ښه دا خو د سیند سیکشن شو ښه دا سټیشن تا شروع وکړه فرضاً د 0 نه یو 0 هغه دی ورکړو صحیح ده د تا نه دوه هغه غواړي هر ځای کې های او لو های کارد او لو کارد لوړه نقطه او ټیټه نقطه څه غواړي په 0 کې فرضاً های او لوړه او ټیټه یو شی ده په 0 کې صحیح ده دغه خط او فرضاً راغللی پول ته غواړي په دې شکل راشي په دې شکل صحیح ده
په دې شکل. اوس دغه ساحه فرضاً راغلی دې ځای ته، د پل هغه سړک باید داسې تېر شوی وي که نه، دلته فقط د ګاډر په اندازه ځای پاتې کېږي که نه. د دې ځای نه راغلی اوس دې ساحې ته، په دې ساحه کې بیا د موږ نه کومه نقطې غواړي، یو هغه څه غواړي که نه، دلته یو هغه څه غواړي په دې نقطه کې که نه، یوه دا نقطه ده یوه دا نقطه ده، صحیح ده. دلته باید دوې نقطې اډ کړو، دلته باید هم دوې نقطې اډ کړو، صحیح ده. او په آخر کې باید یوه نقطه اډ کړو. په دغه نقطه کې د موږ نه لوړه ارتفاع او دا ارتفاع غواړي که نه، ټیټه ارتفاع درڅه غواړي، لوړه ارتفاع دغه څه غواړي، صحیح ده. او په دې نقطه کې لوړه ارتفاع او ټیټه ارتفاع دواړه د لاندې ساحه ده، مځکه ده که نه، دلته هم مځکه ده، دلته ټیټه ده ده لوړه ده ده، دلته هم هغه ده، په دې شکل اډ کېږي ښه. او په اتومات شکل بیا د خپل هغه اخلي پول درته خپله هر ځای چې ځای په ځای شو، بیا د خوښه نه وه یو بل طرف ته د وړو هغه موږ اول په اتومات شکل اډ کوو، اسانه کېږي که نه. دلته دوی های کار ټاپ اپ روډ، های کار دی چې لوړه نقطه د سړک سر دی ښه، او ټیټه نقطه چې ده د ګاډر بیخ دی ښه. سړک سر به ته ګورې چې د پروفایل به ګورې چې چېرته سړک تېر شوی. که اوس موږ دلته روډ الایمنټ درلودی موږ یې نه لرو ښه، روډ الایمنټ نه لرو، سیول 3D فایل که وګورو دغه روډ د موږ د دې ځای شروع شوی دی، هغه ځای په دې ځای کې موږ نه لرو. که ته روډ ولرې په دې شکل باندې بیا دلته روډ تېر شوی وي، ته په د پروفایل نه روډ اخلې، فرضاً دا ساحه د موږ د پل ساحه ده، دلته تېر شوی وي چې دغه حصه د روډ ده، دا حصه دا د روډ ده، نو ته ټاپ الیوشن د مغه نه اخلې. اوس موږ فرض کوو چې دا 1515 کې روډ تېر شوی. او یو بل حساب هم ورته کېږي چې فرض کې بعض ځای کې چې ته غواړې پل ځای په ځای کې سیکشن ته به ګورې چې اوس دغه پل ورکې وي که نه، یعنې که لږ تر لږه 3 متره ارتفاع وي د پل ته لاندې حصې پورې، دې بیډ نه شروع وکړه 1 2 3 متره، 3 متره ارتفاع یې پوره کړه، ته وایه چې یاره دا پل ورکې وي. که 3 ارتفاع یې پوره نه کړه، که چېرته امکان یې وه خو سړک به لوړ کړې، سړک به لوړ کړې 3 متره پوره کړې، خو که چېرته امکان یې نه و چې ته سړک لوړ کړې، ځکه ته وایې که دا 3 متره لوړ کړم دا ساحه ډېره هواره ده، په څنګ د رود په سیند په څنګ کې یا د خوړ په څنګ کې هلته هغه ساحې لوړې نه دي که نه، هغه ټیټې دي، داسې هواره ساحه ده. بیا په هغه صورت کې داسې ځای هم پېښېږي چې ته د پله په ځای باکس کلورټ ورکړې، ملټي باکس کلورټ، ملټي سیل چې زیات سیلونه ولري، باکس کلورټ د ځای په ځای کې چې فرضاً کولی شي مثال اوس که دلته فرضاً د هغه ساحه ده چې 160 متره ساحه ده، که دلته پول ور نه کړو موږ مجبور یو دلته که 6 متره په کلورټ هم زه ورکړم که نه، نو ورته حساب به کوم 6 نه زیاتېږي که نه، چې دا 160 به په 6 تقسیموم چې 2 دانې سیلونه کلورټ رسي که نه. په دې ساحه کې موږ چې ګورو کلورټ پول ځای هغه کېږي چې ځای په ځای کېدای شي، ځکه دلته 1 2 3 متره خالي ته 2 ځای ارتفاع ده، 3 متره او 60 سانتي ده، حتما سړک به دلته لوړ وي، خو موږ د سړک هغه نه لرو دلته. یا که په سروې کې اخیستل شوي وي د دغه بل پول دلته موجوده پول هم شته ښه، د دې پول هغه اخیستل شوی وي رایور پایه په نامه دی، کېدای شي دا د پله الیویشن وي، ګوره دا څو دی که به لاندې د پایې هغه وي، دا الیویشن د دې نقطې دی 581.925، دا هم 581 دی، نو دا پاس ساحه نه ده، ټاپ نه دی د پله، کېدای شي دلته چېرته اخیستل شوی وي. سنټر لاین د دې وګورو دا هغه به کېدای شي د پله سر وي که نه، څو دی 580 دا د پله سر دی، 81 او د 8 متره نږدې لوړ دی، 580 کې پول دی ښه، 580.2 کې اوس که دغه موجوده پله سمي نو 580.2 کې باید نوی پول هم جوړ شي، ګوره 6 یا 8 هم دغلته لوړېږي دلته، صحیح ده، یعنې دا ساحه لوړ دی، پول لوړ دی ښه، نو به 580 ورکړو نظر موجوده پله ته، صحیح ده، دلته څو 580.2 صحیح ده. د برج هغه رولو 580 لوړه نقطه ورکړو 500
اته اتیا اشاریه ټیټه ساحه به د ګاډر د ارتفاع په اندازه ګاډر ته کولی شي د ساختماني مقرراتو مخې محاسبه کړئ چې سپن تقسیموي په هغه باندې په 12 شل متره تقسیم په 12 مساوي 1.6 یا هم د هغه نه پوښتنه کړئ ښه د سټرکچر انجینر نه ونه پوښتنه کوي چې زه په 60 متره سپن کې څومره ګاډر ونیسم که نه درته وایي چې دومره ګاډر اوس یې موږ 1.6 نیسو ښه 1.6 چې دې نه کم کې دا 508.02 رسي که نه 508.02 صحیح ده دلته ما خالیګاه چې موږ وایو چې 100 متره ورکول پول نیسو 1.8 متره ما خالیګاه دلته لیکل کېږي ته وایې چې 1.8 باید خالیګاه وي ښه د پله نو دلته چې دا کله ورته اډ کړې نو هلې خالیګاه اډ کېږي که دا اډ نه کړې په دې شکل دلته اډ ووایم بیا هغه اډ کېږي خالي ګوره دلته اډ شوی دی سر کې نه معلومېږي ده خالي یو سلاب غوندې اډ شو د پله ولې که زه اوس دغه ورته ټیک مارک کړم اوس 1.8 متره اوپننګ ته پرېږدي د پول په اندازه ګوره ده پول یې ورته اډ کړو اتومات اوس دغه که چېرته دغه مایل هم ولري دغه طرف ابټمنټونه بس داخل ته بعضې ابټمنټونه وي چې مایل لري ورته وایي چې اچ په اندازه د یو وي وي یعنې ورټیکل یې ثابت یو دی او اچ متغیر دی ته وایي چې دا ارتفاع نظر هوريزونټل نظر که لوړوالی یو فرض کې هوريزونټل باید څو وي ښه نو هغه کېدای شي فرضاً وایي چې که لوړوالی زه یو فرض کړم هوريزونټل کېدای شي 0.2 فرضاً 2 وي دا اډ که یس ګوره یو وړ مایل یې درته هغه کړو که نه لکه زه زیات کړم بیا هلته ورته معلومېږي که یو په نسبت یو کې دا معنی چې 45 درجې دی بیا زیات رسي یو په نسبت 0.5 یې کړم دې شکل ښه او که بیخي مایل نه ورکوي چې مستقیم اپارټمنټ دی بیا دا لرې که اوس مایل نه لري که نه دلته تعداد د پایو دی ښه تعداد د پایو په سپن پورې تړلی 1.8 متره دی که ته 60 متره سپن ورکوې وایه هره وایه 60 متره ورکوې نو باید اته سپنه ولري چې په اتو سپنو په صورت کې 7 پایو ته ضرورت دی 7 پایې که نه ځکه په هغه یو سپن اضافه کېږي پایه په منځ کې رسي که نه خو دا سپن چې دی باید د ساختماني انجینر سره هایدرولیک انجینر خبرې پرې وکړو چې ته 60 متره سپن ورکوې که 10 متره سپن که چېرته هغه وي یو ریخت پول وي چې په ساحه کې کانکریټ وي 60 نه معمولا زیات نه ورکوي که چېرته پریکاست وي چې مخکې د مخکې نه جوړېږي بیا کولی شي 24 متره 25 یا 10 متره سپن ورکړو که نه موږ 60 متره په نظر کې نیسو او 7 پایې باید ولري که نه 7 صحیح ده اوس upstream cross section starting station په دې کې هغه ده یو upstream ده یو downstream دغه پایې چې شروع کېږي په همدې cross section کې که نه وي چې د شروع نقطه یې چېرته ده شروع نقطه یې معمولا د سټیشن د پایې د سنټر نه حسابېږي ګوره د پایې د دغه خط نه چې دا هغه اپارټمنټ خط دی که نه د دو خط نه باید د پایې د سنټر پورې موږ 60 متره فاصله ورکړو که نه اوس دا خط څو دی 1510 دی دغه سیکشن په اپستریم طرف ته ده او دغه سیکشن د ډاونستریم طرف ته ده اپستریم ډاونستریم په دې معنا دي د پول چې تا اډ کړی دلته خو تر اوسه نه دی راغلی ښه فرضاً دغه زه دلته درته وښیم په سیول 3D کې دا پول دی که نه دې پول دغه طرف ته پاس طرف ته کوم کراس سیکشن دی د اپستریم دی کوز طرف ته کراس سیکشن ډاونستریم دی اوس د سنډې نه ته حساب کې ته پایې پورې اپستریم طرف ته هم ته فاصله حسابوې د سنډې نه ته پایې پورې ډاونستریم طرف ته هم فاصله حسابوې اوس دلته ورته وایي چې دا فاصله څومره ده ښه
فرضاً د دې موږ وایو چې 100 متره که 100 متره کې پایې ورکوو، هغه د پایې په شمول ده، د پایې د ضخامت په شمول ده. د پایې د مرکز نه اوس 100 متره حساب کړو، دا په دې خط کې د اباټمنټ په دې ځای کې سټیشن دی 15.3 که 100 ورسره جمع کړم دا به شي 15.3. نو په اپ سټریم کې دا شو 15.3 د پایې پورې فاصله شو، نور بیا خپله پیدا کیږي ښه 15.3. او په ډاون سټریم کې دغه نقطه دا حسابوو، دا چې دا څومره ده 3.6 صحیح ده، چې 100 ورسره جمع کړو 14.6 چې 100 ورسره جمع کړو 3.6 درځي که نه 3.6. او پیر سنټر لاین سپیسینګ چې دی د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې د هغه چې دی سنټر لاین نه فاصله هم هغه 100 متره ده صحیح ده. اوس 100 متره په نظر کې نیولو ټولې پیدا کیږي. عرض د پایې څو نیسو 1.2. دا هم د ساختماني انجینر څخه خبرې کوي، نظر د ارتفاع ته که ارتفاع ډېر لوړي بیا د ضخامت پایې ورسره زیاتېږي. میک ګوره په دې شکل یې پایې لاسته راکړي صحیح ده. دا په اتومات ډول دی په ځای په ځای کولو. او که غواړئ چې دلته یې ځای په ځای کې بیا همدغه ارقام چې موږ ورکړل لکه ما چې مخکې درته وویل په صفر کې د موږ دا های چارج دی دا لوی چارج. دغه لوی چارج چې دی دلته معمولا هغه ټیټترینه نقطه نیسي، اگر چې دلته به هغه وي که نه په دې ځای کې اوس موږ 504.4 تقریبا 504.4 لرو، خو دلته هم 501 نیولی یم، دا ټیټه نقطه یې نیولې. داسې فرض کړئ چې دا داسې ادامه لري د مځکې لاندې داسې تر دې ځای پورې که نه هغه ټیټه نقطه چې په دې پروفایل کې هره یوه ټیټه نقطه وي هماغه ورته نیسي لوی چارج صحیح ده. نو لوړه نقطه 15.2 همدغه سر شو دی هغه صحیح ده، دا په صفر نقطه کې شو. بل 15.3 کې چې دا خط دی که نه په دې خط کې یو ری د کوز طرف حسابي صحیح ده 15.2 او 501.6 اول یې درته حساب کړو، دوم یې 5.2 او بیا د لوړ ته حساب کړو. ګوره په دې خط د دې خط لوړه نقطه د دواړو د پلس ار حسابي وي صحیح ده د دې خط. خو په د یوه سټیشن کې د دغه دپاره د دغه نقطې دپاره هغه ټیټ ته حسابي وي او د دغه نقطې دپاره بیا د ګارډره لاندې برخه ته حسابي وي. نو دا تکرار غلې دوه وارې ځکه عمودي خط دی ښه. دا یو یې د هغه دپاره دی دغه صحیح ده دا د پله د دغه لاندې نقطې دپاره دی صحیح ده 5.2 د هغه د پلس ار شو او 501.6 دا د پای نقطه شوه ده صحیح ده. او دا بله چې ده دا بیا د دغه نقطې دپاره دی دغه نقطې دپاره 5.2 د ما د پلس ار شو 501.02 د ګارډر پای شو دغه. بله نقطه چې ده دغه نقطه ده دا خط شو. په دې خط کې ګوره بیا اول دا نقطه ته حسابي وي ځکه دا خط داسې سي دې شکل چې اول دا نقطه حسابي وي. په دې نقطه کې ګوره هم اول 5.2 د پلس ار او 501.02 ګارډر پای شو صحیح ده. او پسې دغه بله نقطه چې شوله دا د پلس ار او د لاندې دغه کوزه ټیټترینه نقطه ورته کېښوه صحیح ده. او پسې آخري نقطه دغه نقطه ده. دا نقطه کې ورته وګوره آخري پروفایل چې تر ځای 1.9.5 پورې تللی او د پلس ار او د پله لاندې حصه درته داسې خپله چې ته هغه کړې او کې کړې دا یو شکل ته رسي. دا کار چې وشو تر دې ځای پورې ده تر دې ځای پورې دا د دغه سیکشن دپاره و. په اپ سټریم کې عیني شی د ډاون سټریم دپاره هم عیني شی دي، کیدای شي ارقام یې پر کلي دي ځکه دا صفر نه شروع دی او هغه چې دی پول چې دی په 14.2 کې شروع شوی دا خو پروګرام په اتومات شکل کړی دی. که ته غواړې بیا فرضاً په یوه ځای کې دا په اتومات شکل صحیح نه راځي ښه بعضې ځایو کې که چېرته داسې وي فرضاً په دې شکل ته سیکشن ولرې په دې شکل داسې یو سیکشن ولرې په دې حالت کې کیدای شي په اتومات شکل تا ته داسې یو د پلس سیکشن درکړو په دې شکل داسې صحیح ده ځکه هغه ته ګوري دغه سیکشن ته دې ګوري چې دلته دواړه خواوو ته مساوي ځایونه تقریبا پرېږدي
نو په دې شکل یو هغه درکې وي کراس سیکشن. صحیح ده. ته بیا وایې چې دا خو اوس صحیح نه دی، نو بیا څه خلک کوي لږ انتقالوي دې طرف ته. د دې انتقال دپاره که دغه فاصله وینې، دغه فاصله 15.3 دا فاصله ور زیاتوي. ته وایې که 10 متره د انتقال کوم، نو دا 15.3 په ځای لیکې چې 25.3 دا بیا دې ځای ته انتقالېږي، دې ځای ته دا ته انتقالېږي، دې ځای ته یا صحیح ځای په ځای کېږي. همداسې 15.3 د چې زیات کړل دا 115 یا دا به هم زیاتوي، دا به 115 اتیا کوي، دا به 115 اتیا. صحیح ده. بیا خپله ځای په ځای کوي. ښه، دلته عرض باید ورکړې. که په اتومات ډول دې منځټ کړی وي، دا عرض باید ضرور دی چې دغه ډیکوي خلاصه کړي او دلته عرض ورکړي. دا عرض کوم عرض دی؟ دا د پلاژ دی. موږ مخکې اندازه کړو چې 11.6 و که نه. او ډسټنس هم باید ورکړي. ډسټنس هغه فاصله ده چې ما مخکې چې په 109.8 کې مې پول اټ کړو، د اپ سټریم څخه څومره فاصله یې درلوده؟ 60 سانتي که نه. په 110 کې موږ سټیشن و، دلته ورکوو 0.2 دغه فاصله ده. صحیح ده. او دغه ضریب چې دی 1.4 دا د وی آر کوفیشینټ موږ دا پرېږدو، ځکه دا په هغه صورت کې دی که چېرته د پله په سر اوبه واوړي، بیا د پول تا ته د وی آر یا پرچاوي په شکل عمل کو. اوس به د پرچاوي فورمولو ته ګورې که چېرته براډ کرسټډ وی آر وي یا اوږدې غاړې لرونکې پرچاوه، په صورت کې 2.6 ورکول کېږي دا ضریب که نه. که چېرې د نرۍ غاړې وي، نو دا بیا نظر هماغه پرچاوي ته د فرق کو. خو اوس زموږ جریان د پله نه نه اوړي که نه. داسې وخت پېښېږي چې د پول داسې ډیزاین کې چې ووایه چې پول نه اوبه باید واوړي، د پول داسې وي لکه واش کالورټ په شکل وي که نه، نو بیا هغلته هغه ضریبونه کېږي. ښه، اوس دا نور نه هغه کوو. دلته براډ کرسټډ دا هماغه وی آر دی، یا اوږدي په شکل دی. که براډ کرسټډ موږ د وی آر په شکل نه کوو، دا اوکې کوو. دا چې کله اوکې کړو، نو به اوس پول هلته عرض هم پیدا کړو په دې ځای کې. ګوره دلته اوس پول عرض پیدا کړو. ګوره دا چې اوس نږدې کړو، دا اوس صحیح دی. که چېرته دغه سیکشن قطع کړو، لکه مخکې چې ما درته ویل په انټرپولیشن کې دا فاصله کمه وي، بیا د کله چې ماډل رن کوي بیا یو ایرر درکې وي. د پول چې دی په دې سیکشن په منځ کې صحیح نه دی ځای شوی، دا هغه یې کم دی. اوس صحیح ځای په ځای شوی. صحیح ده. نو دا بیا هم سیو کوو. سیو جیومتري ډیټا جیو په نامه سیو دی، هماغه صحیح دی. سیواز مې کوه لکه چې سیو جیومتري. صحیح ده. ګوره پول هم د اټ کو. صحیح ده. پول د اټ کو. که تغییرات تر وصل په دې ځای کې دی، هغه د پله اوپننګ چې دی د هغو تغییرات دلته راوستلی شي. صحیح ده. که د همداسې په پایه کې تغییرات راوستل، پایه نقلوي. فرضاً پول د یو طرف ته نقل کړه، غاړې پایې هم نقل کړي، یا منولي په شکل هېڅ په اتومات شکل یې نه کوي، په منولي شکل پایې غاړې اټ کړئ. پایې ما عیني شی اټ کېږي، په منولي شکل به یوه یوه اټ کوي. ګوره اوه پایې د یوه یوه اټ کوي. فرضاً اوله پایه ته غاړې اټ کړې، د دې ځای نه به حساب ورته کړي چې دې ځای نه ته دې زه پایه په کوم ځای کې اټ کوم. فرضاً په هغه کې اټ کوي، په 15.3 کې که نه. دلته به ورته وایي چې په زه پایه 1.2 د پایې هغه دی عرض دی. دلته فقط عرض مهم دی د پایې، د یو اړخ یا بل اړخ کار څومره اوږد کړي خو په اوپننګ کې تاثیر نه لري که نه. 1.2 عرض دی، الیویشن یې دومره دی. صحیح ده. او هغه دی الیویشن دلته یو ټیټه ترینه نقطه ورکول کېږي، بل لوړ ترینه. ګوره په دا یو دا د چاټ کړي، دا د پایې د لاندې برخې دپاره دي، او دا د پایې د ټاپ برخې دپاره دي. اوس کېدلی شي تا عرض مختلف ورکړی وي، لاندې عرض د یو رقم وي، لاندې عرض یو رقم وي، پاس عرض بل رقم وي. صحیح ده. نو دا عرض شو، دا الیویشن شو. لاندې برخه کې پایه څومره الیویشن لري، په پاس برخه کې دا خو د اپ سټریم دپاره شو. صحیح ده. او دا د هغه د ډاون سټریم دپاره شو عرض. او سټیشن بیا دغلته ورکول کېږي. ګوره دلته دا د اپ سټریم، دا د ډاون سټریم. ما درته وویل که غواړې دلته اوس حساب کې 15.3 په اپ سټریم کې ته سټیشن د پایې سټیشن ورکوې، او د دې ځای نه حسابوې 13.6 ته دي چې 60 ورسره جمع کړې 3.6 ته په ډاون سټریم کې ورکوې. صحیح ده. دلې پایه اټ کوې. همداسې که غواړې بله پایه اټ کړې، بیا دلته اډ ورته وایه بله پایه. فرضاً اتمه پایه درته اټ کړي، نهمه پایه اتمه شوه که نه، بېرته ډیلیټ هغه موږ اووه پایې صحیح دي ښه. همداسې دومه پایه درېیمه هره یو اټ کوې، یا یې موف کوې، اټ شوي دي ښکته ډیټ کوې، موف کوې
فرضاً بیا یې 15.3 ده، زه 10 متره د بل طرف ته وړم چې کله مې اوپننګ انتقال کنم پایم باید انتقال کنم، بیا د 15.3 په ځای لیکې 45.3 د خپله هره یوه بس په همدې شکل موف کوي. بل چې دی سلوپینګ دی، سلوپینګ ما درته وویل مخکې چې دغلته سلوپ ورکړو په دې شکل که نه سلوپ، هغه سلوپ تاسو دلته رسي که ته غواړې پخپله دلته د ځانه یو سلوپ ورکړي. زه فرضاً دلته غواړم یو سلوپ ورکړم، د سلوپ دپاره مخکې خو پروګرام ورکړو په اتومات شکل که نه، ته غواړې پخپله سلوپ ورکړي نو 15.3 کې ته سلوپ ورکوي. سټیشن څو لیکي 15.3 صحیح ده. سټیشن شو. الیویشن څو دی؟ الیویشن په هغه کې دی ښه په 2 رقمه دی ښه چې یو هغه دی یو د پاس نقطې دپاره دی بل د لاندې دپاره دی ښه چې موږ دا غلط نه کول پاس ورکول کېږي که لاندې خو زه به د سټیشن د پاس اول ورکړم 508.02 508.02 صحیح ده. سټیشن دې ورکړو. بیا بل هغه ورکوي بل عین همدا 15.3 او لاندې سټیشن ورکوي 508 لاندې ساحه نو تر ټولو ټیټترینه نقطه چېرې یوه وه هغه ورکوي. صحیح ده. مخکې په دې ځای کې وه تر ټولو ټیټه نقطه دغه وه که نه کاپي دا نقطه دلته پیسټ کوي. صحیح ده. تر اوسه نه دی اډ شوی. صحیح ده. اوس یوه بله هغه هم ورکوي دا خو هغه شو دا خو دا یو خط تر اوسه موږ داخل کړو. اوس دا سلوپ خو په دې شکل راغلی په دې شکل داس که نه اوس دا دومره نقطه یې دلته ورکوي. دا سټیشن فرضاً دلته دې ځای پورې رسېدلی دی ښه 15.3 دی 25 پورې رسېدلی نو 25 کې فرضاً همدغه ټیټه نقطه یې ورکوي. دا زیرې پاک کړم کنټرول ایکس کنټرول وی کنټرول وی اوس صحیح شو. ګوره په دې شکل هغه دوه خط تکراري نه رسي یو رسي 15.3 او د هغو الیویشن هغه دغه پاس نقطه شوه او لاندې نقطه په د 25 کې دغه نقطه او الیویشن یې ټیټترین الیویشن ده. اوس دا تا ته دا خط جوړ شو ښه همداسې که غواړې دا خو به د اپ سټریم دپاره شو د ډاون سټریم دپاره عیني شی دلته تکراري د دې دپاره دلته تکراري او د ښي طرف دپاره څخل کېږي. زه د ښي طرف ته درته کومه ښی طرف به داسې کې د دې ځای دپاره اول به دغه نقطه ورکړي دغه نقطه دا فرض کړه آخري نقطه 115 ده. زه که د هغه لاسو په اندازه ورکړم دا به شي 115 نه زیاتوي نه رقموي دا خو دې طرف ته دی 115 صحیح ده 15 نه اشاره هم پکې په نظر کې ونه نیوله ښه دلته به همدا ټیټترین هغه ورکومه الیویشن صحیح ده او بل هم په 15.3 په دې کې لوړترین دغه الیویشن صحیح ده دلته دا وکې کومه دې شکل راغی که نه د کوز هغه دپاره عین عمل کېږي ښه د ډاون سټریم دپاره ګوره سلوپینګ واخله عین شی چې دي د دې ځای به حساب کړي د دې ځای څومره پورته ځي څومره ده کوم اندازه دی خو موږ دا هغه نه ورکوو ښه موږ سلوپ نه ورکوو د سلوپ نه تېرېږي دا بېرته ډیلیټوه طریقه مې در وښوده چې په څه شکل دی
که په مانوالي شکل غواړئ سلوپ ورکړي هلته اتومات هم ورکول کېدو که نه نور دا بریډ ماډلینګ اپروچ په دې کې چې کومو طریقو نه استفاده کېږي موږ دا ټولې یارنل نه مومنټوم نه انرژي ستاندرد نه دا ټولې باید انتخاب شي بل دا د کالورټ په صورت کې غواړئ کالورټ اډ کړي کالورټ خو موږ اوس نه اډ کړو نو دغه د برج کار و د برج ډیزاین و بله ورځ موږ تاسو ویایو چې سره کوم دې ته فلو یا جریان ور اډ کړو صحیح ده جیومتري به سیف کړي دا به هم سیف کړو